د پاکستان تحریک طالبان په افغانستان کې موجود لري. دا چې کوم ځای دی په ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته په وړاندې کړی شوي ریپورت کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو د راتګ احتمال دی چې دغه هیواد د القاعده او په منځنۍ اسیا کې د نورو ترهګرو ډلو دپاره خوندي ځای وګرځي. په 3 فبروري خپور کړی شوي ریپورت کې ویل شوي چې داعش خراسان په افغانستان کې په محدوده علاقه کې کنټرول لري او کولی شي چې په افغانستان کې د پیچلو حالاتو له سببه د حملو وړتیا ولري. په یاد ریپورت کې ویل شوي چې غړو هیوادونو ارزونه کړې چې د نورولي مسعود په مشرۍ په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان TTP د 3000 نه تر 5000 پورې جنګیالي موجود دي. پاکستان هم وړاندې دغه رنګ دعوی کړي چې TTP په افغانستان کې شتون لري، خو د افغان طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي د ملګرو ملتونو په ریپورت کې مخې ته راغلي څرګندونې رد کړي دي او VOE ته ویلي چې د افغانستان اسلامي امارت دې ته متحد او ژمن دی چې د افغانستان د خاورې څخه به هیڅ چاته کوم ګواښ نه متوجه کیږي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.